دا پټنګ ضلع چې د ډګري کالج ده چېرته چې د احساس پروګرام لاندې زنانو ته امدادي یا مالي مرستې ورکړل کیږي. دا اوس په دې وخت باندې دغه سنټر تړل شوی، خو بیا هم په زیات شمېر باندې دلته دغه زنانه لیدل کیږي. ولې څه دپاره دې موضوع دی چې مرکز بند شوی ده، له دې نه حال اخلو. موږ خو دا درېیمه هفته ده چې شوري یو راجو ورته سبا ملته 3-4 بجې نه رسو او دلته دا تقریبا 3 خو به بجاو کېږي که نه موږ دلته ناست یو ادو موږ نه چوټي کړله پیسې نه میلاو کېږي لحاظه موږ دا وایو چې موږ ته د خپل حق په خپل جي راکوي عزت سره دې راکوي موږ د بېعزته کوي نه موږ د ستړي کوي نه روزې سره موږ ستړي راجو دلته کړه چې مو کور چېرې پرې شي دوی موږ عزت ته نه ګوري موږ غربت ته نه ګوري بس دغه حال یې شوري کړی ده چې کوم دلته جان پہچان وي کټینګ کوي 500 روپیه چې چا مخ روخ وي موبایل دغه وي هغو ته یې ورکړي چې چا نه یي اوس دا موږ ټولې دلته ناست وي خپلې کړې فارغ دو لاړو موږ دلته ستړي ناست یو نه دا ټول خلک دا ښځې دلته خبرې دي ناست دي بس هغو ته ورته چې موبایل نمبر یې راکړو شنختي کارډونه راکړو ګوتې ولګوو تاسو بیا سوموار ته پیسې ته راجو او د موبایل نمبر یې څوک درنه غواړي؟ دلته پولیسیان دي او دلته داسې یو 2-3 کسان نور دي چې کم پیسې ورکوي. د سره غره ډېر لرې ده پورته ګبر غره سور غر دا سره غره نام خو به تاسو چېرې اورېدلی یي. څومره سفر لري؟ ډېر سفر لري ډېر 1800 روپۍ کرایه لګېږي زه پرونه راسې دلته ورته پنډېږي په پردي کور شي کرایې مې ولګولې روپۍ نه راته میلاوېږي کورونه مو پرېښي دي زمن مو پرېښي دي حق مو د را دي کې دا خلک ورته پنډ ده مخ روخ باندې ورکوي چې چا باندې مخ یې روخ یا بې مخه بې روخ غریبانو عاجزانو ته نه ورکوي چې دا راغلي خو له مجبورات راغلي له هغه له مړې ورځې خو نه یو راغلي. او سهار په کوم وخت راځي ورته؟ سهار وخت راغلي روزې مو بند کړي دي راغلي یو هاو ګاډي چې راغلي یا په پیسې مې ورته راختلي یو ګاډي ته نن د مومه ورځ چې راځم ما واخیسته د درې چلو سره پاتې دي نورې ور وجه نه پس تاته نن میلاوس او نن میلاوس او دا تاسو کم ټایم ته راځي ورته؟ روزه بند کړي د چې راغلي درشکه مې ولاړ د سړا ما د ولاړ دو او د تا څنګه واخسته چې د نور لا پاتې ما داسې وخت چې 500 کټ کې نورې راکې 500 شاته نه کټ کړي نقص کم پیسې ورکې لګیا هغه تاسو نو واخسته چې دا مشترکو هو دا غونډه شو جوړ دي چې نه راکې بعد 500 واخله خو چې راکې کې بچ پاله راکې جان خلاص روزه مې تنګ یې لمه ضرورت نه ورکول چې مجبوري وچو تا خبره مطلب دا چې کڅوک پیسې ورکړي رشوت ورکړي بیا هغه ته پیسې ملاويږي او هغه ته ملاويږي نور ته نه ملاويږي هغه ته نه ملاويږي بس تر لاسو بجې چې خلاصي کوي غنټه ورکی 2000 باقي په بان کې 5000 کم 5000 پیسې کړ یا ورکړي او چې څوک نور کې ابه دغه صفات ادا صفات ونه ویلاړین دي ګوره دغه پروګرام دي چې سہولیت نشته بجلی حال چې لاړه شي تقریبا 350-400 کسان دا موږ خويندې میندې هلته یې سارې ناستې ایسته چې ورې ناستې ایسته دو سره وړکي بوشتیجان کلاچې دي یا یې کال دي یا یې شپږ میاشت دي یا یې اووه میاشت دي زه خپل پرون په چې ولاړو بالکل هغه واړه کلاچې دړکدن په حساب باندې لاړه چې داسې زنانه شته چې شپې په 1:30 بجې باندې راغلي په روډ ناستې او زه خو تقریبا چې 3:30-4 بجو کېږي ګیټ ته رسېږم زنانه و یو تقریبا 120-140 کسانې زنانه دو رشکو چې راغلي 4 بجې باندې زه خپل روزه هلته بند کوم. دغه زنانه بلا شمېر شکایتونه لري یو خو دا وایي چې دې ته دلته اسانتیاوې نه په ځای کړې شوې نه د څښلو اوبو انتظام شته او نه په دې ګرمۍ کښې د دې نه بچ کېدا کم انتظام. دې نه علاوه دا وایي چې دې ته پیسې په وخت نه ورکړل کېږي او له څو ورځو نه دی ورته انتظار کوي او دی بیا په خالي لاس بیرته واپس لاړې سي. خو بل دلته چې تر ټولو نه زیاته مهمه ده چې کرونا وبایي بڼه اخیستې ده د هغې مخنیوي دپاره هېڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي سوي خو دلته په دې ځای باندې دغه مرکز تړلی شوی دی. موږ تر خپله وسه پورې کوشش وکړی چې په دې باندې دلته چې د دې کم ذموار کسان دي هغو غبرګون هم راواخلو خو تر دې وخته پورې د هغې څه غبرګون په لاس رانغلی.